د هندوستان د وسلو ازمایلو مسلکي ټیم کابل ته راورسید. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د هندوستان د مزایلو او مهماتو ازمایلو 10 کسیز مسلکي ټیم نن د افغانستان پر وخت سهار 10 بجې کابل هوایي میدان ته راورسید. دا ټیم به د دفاع وزارت په همکارۍ سبا د روژې په 22مه د مزایلو او مهماتو عملي ازمایل پیل کړي او دغه راز به دغه طریقه د اسلامي امارت پوځیانو ته وښایي. یا ټیم چې 8 کاله مسلکي زده کړې په امریکا کې کړي او د مهماتو په کارولو کې خاصه تجربه لري، د هندوستان د دفاع وزارت په امر نن کابل ته راورسید. دا ټیم به د اسلامي امارت پوځیانو ته 10 ورځنی روزنیز کیمپ ورکړي ترڅو پوځیان د توغندیو په استعمال کې مهارت پیدا کړي.